زمونږ څخه څنګه شوی دی بیا به ډفرنټ پارټس اف د باډي ته بیا انفارمیشن به ترې راولو بیا به سپیسیفیک ایریا جوړو بیا به زمونږ سره د نیوران سټرکچر موږ جوړو خو له هغې نه مخکې چې موږ د نیوران سټرکچر جوړ کړو نروس سیسټم به لږ ډیوایډ کړو ښه نروس سیسټم ما تاسو ته وویل چې نروس سیسټم زموږ سره مینلی په دوو پارټس کې موږ ډیوایډ کړی دی یو ته موږ سنټرل نروس سیسټم ویلی دی یو ته موږ پیریپرل نروس سیسټم ویلی دی دا سنټرل نروس سیسټم به ټول عمر د څه نه جوړي دا به د برین او پلس سپاینل کارډ نه جوړي دا خو منئ که نه دا خو مې ویلي دي په لوور کلاسز کې یعنې زمونږ سره که زه دلته سټرکچر دا جوړ کړم دا به لږ سیټ ته جوړ کړم په دې کې ورته لږ نور دغه کومه ښه تجربې کومه تجربې مې خوښې دي که نه بیا اوس صحیح ده ما ویل کو نه مې خوښ چې نه یې کوم دا تجربې بل چا کلي موږ پرې اوس مزې کوو ښه دا خو بل چا کلي دی او تیار کار راته حواله شوی دی خیر سپېږمۍ خو لږه تېره ده خلک پرې خفه کېږي خو څه کوې نو دا زموږ سره چې کوم ما په ریډ باندې هایلایټ له ریډ پکې ښکاري لکه د کیمرامین صاحب ته وام نو فوکس یې که لږ که نه ګزاره نه فل دغه که چې دیو ته پته ولګي چې دا کوم زه په ریډ جوړوم چې دا زما سره برین دي ښه دا برین دي او دا کوم چې ما په دې بلو باندې جوړ کړو دا مې ورته هایلایټ کړم دا سپاینل کارډ دی ښه دا د برین او سپاینل کارډ نه دا څومره په سنټر باندې پروت دی د دې د وجې نه ورته موږ سنټرل نروس سیسټم و د دې نه 12 کرینیل نروز وتې دي 12 پیرز اف کرینیل نروز وتې ښه د یو سایډ نه 12 د بل نه وتې دي خو ټوټل ته 12 پیرز وتې دي نو موږ 12 کرینیل نروز کو واخلو اټ مینس چې د یو سایډ نه او د بل سایډ نه او 31 چې کومه دي 31 دا څه نه وتې دي پیرز دا 31 پیرز د سپاینل نه وتې دي دا 31 پیرز او دا 12 کرینیل پیرز چې کومه دي 12 کرینیل نروز دا تللی دي او دا ډفرنٹ پارټس اف د باډي ته خواره شوي دي او د پریپرل نروس سیسټم جوړ کړی نو پریپرل نروس سیسټم زموږ سره څه نه جوړ دی د 12 کرینیل نروز نه او د 31 پیرز اف سپاینل نه ما تاسو ته وویل چې که ما 12 کرینیل نروز یادول اټ مینس چې 12 پیرز اف کرینیل نروز ځکه چې تاسو ماشومان نیستی اوس وګورئ په دې کرینیل نروز کو تاسو وګورئ دا چې کله دغه ته لاړ شي باډۍ ته ډفرنٹ پارټس اف د پریپرل نروس ته لاړ شي نو دا به دوه قسمه سیسټم جوړوي دا به یا زمونږ سره سینسري انفارمیشن چې کومه دي سینسري انفارمیشن به کنیکټ کوي د ډفرنٹ پارټس اف د باډي نه او یا به موټر انفارمیشن چې کومه دي هلته وړي یعنی که دې لاس ته نروز راغلي دي نو دوه ښکاره به کوي یا به سینسري انفارمیشن راوړي او یا به څه کوي موټر به راوړي نو موږ ووایو چې د کوم زموږ سره پریپرل نروس سیسټم دی دا پریپرل نروس سیسټم چې کومه دی پریپرل نروس سیسټم دا په دوو کې زموږ سره ډیوایډ دی یا موږ ووایو چې دا زموږ سره سومیټک نروس سیسټم دی سومیټک او یا موږ ووایو چې دا زموږ سره اوټونامیک نروس سیسټم دی اوټونامیک سومیټک چې ورته موږ کله ووایو اټ مینس چې دا زموږ د مرضۍ مطابق موږ څه کولی شو استعمالولی شو نو یا به سومیټک انفارمیشن د باډي نه راوړي او یا به سومیټک ته وړي او یا به زمونږ سره د باډي نه هغه انفارمیشن راوړي چې کوم زمونږ سره زمونږ د مرضۍ مطابق نه دي او هغه اوټومیټک یا انولنټري زمونږ سره کنټرول کیږي که د دې سومیټک خبره مونږ وکړو نو دا سومیټک به یا سینسري زمونږ سره راوړي او یا به څه موټري که د سینسري خبره مونږ وکړو په دې سومیټک کې چې دا به یا زمونږ سره سومیټک به یا زمونږ سره سینسري به وي که نه او یا به څه موټري نو که په دې سینسري کې مونږ وګورو نو سینسري به هم په دوه قسمه وي یا به دا زمونږ سره سپیشل سینسز نه راوړي او یا به دا د جنرل سینسز نه راوړي
د جنرال نه. د سپیشل سنسز نه څه مطلب؟ د سپیشل سنسز نه سنسري انفارمیشن څه مطلب؟ سترګې دي او د سترګو نه زمونږ څه انفارمیشن ځي، نو د سترګو نه به څه شی ځي؟ کوم انفارمیشن ځي برین ته؟ کم؟ د سترګو نه به اورېدل ځي که ذایقه به ځي؟ لیدل به ځي. نو موږ وایو چې سپیشل سنسز دي نو ویژول انفارمیشن به ځي. د آی نه به زمونږ څه شی ځي؟ ویژول ځي. شکر دی ما ویل چې داسې ونه وی چې اورېدل به ځي. د غوږونو نه به څه ځي؟ آډیټري به ځي یا به هیرینګ زمونږ څه ځي. نو آډیټري انفارمیشن چې کومه دي د دې سنسیشن به ځي. د ټنګ نه به څه شي؟ د ټیسټ هغه به ځي. او د سترګو نه به لیدل، د دې نه ټیسټ، د غوږونو نه اورېدل، د دې نه الفیکشن به ځي. نو الفیکشن یا سمیل دا به ځي. یا به زمونږ څه د دې جوینټس نه پروپریوسپشنز ورته موږ وپویو کوم بم پیج دا څه دی؟ پروپریوسپشن. یا به دا انفارمیشن زمونږ څه ځي ښه پروپریوسپشن. نو پروپریوسپشن به زمونږ څه د باډۍ نه ځي. که د جنرال خبره موږ وکړو جنرال، نو جنرال به هم د زمونږ څه یا به جنرال ویسرلي یا به جنرال سومیټیکي. جنرال ویسرل د ویسرل آرګنز نه به ځي، او یا به جنرال سومیټیکي د لوکوموټري سیسټم نه به ځي. دومره ډیټیل ته ضرورت نه وي، خو که جنرال خبره موږ وکړو نو که تاسو سکن وګورئ، سکن د سکن د دې ځای نه ټچ، پین، ټمپریچر، پریشر، دا د دې ځای نه د دې ځای نه د دې ځای نه د دې د باډۍ د هر ځای نه دا د ملټیپل ایریاز نه تللی شي. نو موږ وایو چې پین، ټچ، ټمپریچر، پریشر دا زموږ څه جنرال سومیټیک سنسیشن دی فرام ډفرنٹ پارټس آف د باډي. دا به هم زموږ څه په جنرال سومیټیک په دې سنسیشن باندې دلته راځي. او که د سپیشل سنسز خبره وشوه، که جنرال او یا په دې جنرال کې ما تاسو وایو چې ویسرلز، که تاسو د ابډومینل پین خبره کوئ، ډل پین، په خېټه درد دی، نو دا هم زموږ څه جنرال ویسرل سنسري یا سومیټیک سنسیشنز دي. دا به هم زموږ څه ځي. نو دا جنرال یا سپیشل صحیح ده. سپیشل چې کوم دی بیا هغې ته موږ نه ځو، په ډیټیل کې ضرورت نه وي، هغه پرېږدئ. دا سنسري دی. اوس د موټر دی ته وګورئ. موټر به هم یا زموږ څه سپیشلي او یا به جنرلي. موټر به هم زموږ څه سپیشلي یا به جنرلي. فار ایگزامپل که موټر سنسیشن راتله نو دا به یو خاص سپیسیفیک ګلینډ ته راځي، یا به دا یو خاص سپیسیفیک مسلز ته راځي. څه ته به راځي؟ مسلز ته. یا به دا یو خاص سپیسیفیک ایریا ته د نور سیکریشنز دپاره راځي. موټر به ټول عمر زموږ څه افیکټر ته راځي. افیکټر به څه مسلز وي، او افیکټر به یا زموږ څه ګلینډ وي که نه. ګلینډ فار ایگزامپل ګلینډ به هم سپیسیفیک وي. په تا باندې د خوږې ډوډۍ بوی درالې، سنسیشن به یې څوک وړي؟ الفیکشن به یې وړي که نه، الفیکټري. او بیا دې خوراک هم ولیدو، سنسیشن چا ویوړو؟ ده. اوس وګوره نو ستا دماغ به د دې په باره کې ډیسیژن چې ورکوي، نو تا ته به وایي، ستا یورین ریبلیډر ته به وایي چې ته ورته یورینیشن سټارټ کوه ډوډۍ ده که نه، په خولې کې به ورته اوبه راځي. شکر دی چې یورینیشن نه سټارټ کېږي. او که ډوډۍ ته چېرته زمونږ څه دا سپیشل سنسیشن سپیسیفیک نه وی، نو بیا که چېرته داسې هارمونز خارجېدی څنګه چې زمونږ څه په سمپاتیټیک کې به موږ خارجوو، نو بیا به ډوډۍ ته د خولې د اوبو سره نورې مسلې هم بیا راتلې. نو الله تعالی هر یو شی سپیسیفیک جوړ کړی دی. څنګه جوړ کړی؟ امان الله سپیسیفیک جوړ کړی دی. نو موږ ځکه وو چې زمونږ څه دا ویل ریګولیټډ مینر دی. په برین کې خاص د دې لپاره خاص ایریا ده. هلته چې لاړ شي یو خاص ایریا زمونږ څه اکټیویټ شي، نو ستا په باډي کې کرسپونډینګ پارټ ته چې زمونږ څه سیګنل ورکړي، نو بیا به هغه کار زمونږ څه کېږي، هغه به ویل ریګولیټډ مینر کې زمونږ څه کېږي. په اوټونامیک نروس سیسټم کې که تاسو وګورئ، نو اوټونامیک نروس سیسټم به زمونږ څه یو خو زمونږ څه موږ ورته سمپاتیټیک نروس سیسټم وو، سمپاتیټیک پیریفرل نروس سیسټم وو، یو ته موږ پیرا سمپاتیټیک نروس سیسټم وو. کله چې زمونږ باډي دا زمونږ څه په څه کې په سټریس کې په څه کې په سټریس کې، یعنې زمونږ څه د فایټ آر فلایټ په پوزیشن کې، یعنې باډي کله زمونږ څه په ایمرجنسي کې نو بیا زمونږ دا سیسټم سمپاتیټیک سیسټم چې کومه دی دا زمونږ څه اکټیویټ کېږي او دا سیسټم زمونږ څه کار کوي، سمپاتیټیک سیسټم.
دا سمپاتیټک سیستم زمونږ سره اوټونامیک نروس سیستم دی او دا زمونږ د کنټرول کې نه دی. دا اوټومیټیکلی زمونږ سره ډفرنٹ پارټس اف د باډي افیکټ کوي. په هارت بیټ انکریز کیږي، ډفرنٹ هارمونز خارجیږي، اډرینالینز به مونږ خارجو په دغه کې. نو یا به یو سړی جګړه کوي یا به یو سړی جګړې نه تښتي. صحیح ده، دا به ټول انشاءالله ډسکس کوو. پیراسمپاتیټک نروس سیستم زمونږ سره د اوټونامیک نروس سیستم او د پریفرل نروس سیستم هغه پارټ دی چې دا کله زمونږ باډي په ریسټ کې ښه فول اینډ او د ډایجسټ په موډ کې ډوډۍ د خوړلي د ریسټ اینډ ډایجسټ په موډ کې یا ایمرجنسي ستاسو څه شي ختمه شوي، نو دا زمونږ سره بیا دا سیستم کار کوي. په دې باندې به خبره کوو چې سمپاتیټک سیستم څنګه کار کوي، پیراسمپاتیټک کوي، دا ټولې څنګه کوي. خو مطلب مې د خبرې دا دی چې که زمونږ سره سمپاتیټک سیستم اکټیویټ شو، که پیراسمپاتیټک اکټیویټ شو، او که زمونږ سره سنسري جنرال او که وسرل، نو دا به زمونږ سره آوټپوټ چېرته ورکوي؟ دا به زمونږ سره آوټپوټ دلته ورکوي. دلته چې آوټپوټ کله رالی په دې نروس سیستم ته، نو په نروس سیستم کې به سنټرل نروس سیستم ته راځي. سنټرل نروس سیستم ته چې رالی، نو په دې باندې چې کله ډیسیژن میکینګ وشو، نو واپس به بیرته دا افیکټر ته څه ورکوي؟ دا به سیګنل ورکوي. دا افیکټر چې کله راله د موټر نیوران په ذریعه، نو دا به یا ګلینډز ته ورکوي او یا به زموږ سره څه ته ورکوي؟ مسلز ته ورکوي. او زموږ سره به کرسپانډینګ اکشن چې کومه دی دا به کنټرول کیږي. که تاسو په دې برین کې وګورئ، په دې برین کې زمونږ سره الله تعالی دا برین چې کومه دی مزید دا الله تعالی ډیوایډ کړی دی او د اسانتیا دپاره ډېر موږ دا نومونه ورکړي دي. دا برین چې کوم دی الله تعالی د سپیشل فنکشنز دپاره سپیسیفایډ کړی دی. دا برین موږ ډیوایډ کوو، موږ چې یو د دې فور برین دی، یو په دې کې زمونږ سره میډ برین دی او یو چې کومه دی هاینډ برین دی. که د فور برین خبره تاسو وکړئ، نو په فور برین کې زمونږ سره الله تعالی څه شی پیدا کړي؟ په دې فور برین کې خو یو سریبرل کارټکس دی، یو په دې کې څه دی؟ سریبرل کارټکس دی. یو چې کومه دی په دې کې تلامس ده یا تلمای دی، تلامس، او په دې کې هایپوتلمس ده، هایپوتلمس. دا به راته زه انشاءالله په بله طریقه هم ډیوایډ کړم. او په دې کې زمونږ سره بیزل نیوکلیای دي، بیازل نیوکلیای. دا ټول سټرکچر به جوړو چې دا څه شی دي. د دې نه هټ کر دا فور برین چې کومه دي د دې لوبز دي او هغه د دې اکارډینګ ټو د دې بونز، د دې کم بون یخته چې کم لوب دی د لوب په شکل کې، هغې ته موږ هغه نومونه ورکړي دي. موږ و چې زمونږ سره دلته کم لوب دی هغې ته موږ فرنټل لوب وو، چې دلته کم دی هغې ته اکسیپیټل لوب وو، دلته چې کم دی هغې ته پیرایټل لوب وو، دلته موږ ټمپورل لوب وو. نو دا برین موږ مزید بیا چې کم زمونږ سره سریبرم دی، سریبرم دلته ماله پکار و د سریبروکارټیک په ځای به زه سریبرم ولیکم. د سریبرم دې اوټر پارټ ته بیا موږ سریبرل کارټیکس وو. او د دې نه هټ کر تلمس د هایپوتلمس ته بیجن کې په دې کې زمونږ سره وینټریکلز دي، لیټرل وینټریکلز ورته موږ وو، لیټرل وینټریکلز ورته ولیکئ، لیټرل وینټریکلز. په دې وینټریکلز کې زمونږ سره CSF سریبرو سپاینل فلویډ جوړیږي او بیا اراوند د برین اینډ سپاینل کارډ زمونږ سره سرکولیټ کیږي. نو چې دا تاسو ته پته وي دا به په ډیټیل باندې بیا جوړو، د یو ایریا به فنکشن وو. میډ برین زمونږ سره سټرکچر نه جوړوي نور، بس په میډ برین کې زمونږ سره د تھرډ وینټریکل نه لاندې زمونږ سره سریبرل ایکویډکټ راغلی دی چې CSF پکې راځي، نور فنکشن به هم بیا وو. په دې کې به سوپیریور کولیکولس او انفیریور کولیکولس جوړو، باقي به دې کې څه نشته دی. په هاینډ برین لفظ چې کله موږ اخیستو، نو په هاینډ برین کې به زمونږ سره پونز، په دې کې به میډولا اوبلانګیټای او په دې کې به سریبیلم. په دې سریبیلم باندې خلک خفه کیږي، وایي ته سریبیلم وایي، دې ته سریبلم تاسو ووایئ چې خلک پې خفه نه شي، چا څه پې لانجه ونه کوي. خو ډاکټر نجیب ورته سریبیلم وایي، نو زه هم ورته سریبیلم وایم. او تاسو ته خو نوره پته ده چې آی لو هیم، نوره خاص خبره پکې نشته دی، هغه خو زمونږ ډېر محترم دی، نو د هغه پروننسیشن موږ فالو کوو. نو سریبیلم چې سریبیلم ورته موږ ووایو، نو دا موږ د سریبرم نه څه کوو، د سریبرم نه په دې سریبیلم باندې څه کوو، هلکان پکې زیات فرق نشي کولی.
نو خلک ورته سریبلم وایي، سریبلم تاسو هم ورته ووایي، سریبیلم ورته زه وایم. نو دا د ما خپل پرسنل او پرایویټ پروننسیشن دی، فالوینګ ډاکټر نجیب، نور بحث ته ضرورت نه. دا زمونږ څه سریبیلم دی، میډل اوبلانګیټا ده او پونز دي، پونز. دلته که تاسو وګورئ دا ما چې بره کم جوړ کړو دا د دې فرنټل لوب دی، دا زمونږ څه د دې پیرایټل لوب دی، دا د دې ټمپورل لوب دی، او دا شاته چې کوم دی د اکسیپیټل لوب دی. دا به په ډیټیل باندې جوړو. او دا کوم چې ما دلته په دې بلیک باندې بیا زه مکمل دغه کم، دا میډ برین دی. ښه دا میډ برین دی دی پورې، دا څه شی دی؟ میډ برین دی. دا میډ برین دی. او بیا دا ما چې دلته دا په ریډ باندې بیا درته جوړ کړم، دا پونز دی، دا پونز دی. او بیا درته په دې بلیک باندې واپس جوړ کړم، دا میډولا ده، د سپاینل کارډ د سټرکچر دپاره ما دې نه لاندې بیا دا سپاینل کارډ دی. او دا په ګرین به درته جوړ کړم، دا ورته لږ زوم کړم. دا زمونږ څه سریبیلم دی، ښه سریبلم چې ورته خلک وایي، خلک چې پرې خفه شوی و. الله دې خوشحاله کړي، خوشی دینے والا اللہ ہے، وہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. دا موږ په کتابونو کې ویلي، کتابونو پوه نه شوم دا پکې دی که نه، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں، بینگ ا مسلم. صحیح ده، شکر به وباسئ. ښه دومره زبردسته هوا په هغې کې اکسیجن او ماحول دی، راته راواړوو ته په دې ویډیو کې دا ماحول هلکه چې دوی م لږ ویني چې په دې کې هم څوک شکر نه وباسي، نو هغه خو بیا ډېر دا ماحول هم ورته پکې راواړوه. نه دغه پکې مه راړوه، دغه ورته راواړوه. په دې ماحول کې هم چې څوک خفه وي، نو دا بیا د الله ناشکره دغه دی. موږ خو الحمدلله جمع ورته په ټیم کوو. ښه په دې سټرکچرز باندې پوه شوئ. دلته به اوس موږ ووایو، موږ به دلته فور برین، میډ برین، هاینډ برین. اوس وګورئ دلته که تاسو دا سپاینل کارډ ولیدو، که دا تاسو د هغې نروز دغه کړه، که دلته تاسو دا 12 پیرز اف کرینیل نروز خبره وکړه، نو ما تاسو ته یو خبره وکړه چې دا به د نیورانو نه جوړي، یا به د سنسري یا د موټر یا د انټرنشل یا د میکسډ د دې نه به جوړي. اوس به موږ د نیوران سټرکچر وو په ډیټیل باندې بیا وو، او په هغې کې به موږ د هغې سپورټینګ ټیشوز یا په دې برین کې وو. نو د هغې دپاره به دا بورډ زه اوږد نه ټوټل صفا کوم. صحیح ده، خفه کېږئ خو نه.